نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی النساء حبائل الشیاطین، وی خزی د شیطانانو جالون دی جالونا. لکه یو سړی په جال مړزان نیسی او ښکار کوي، یا یو سړی په جال باندې مارغان ښکار کوي، او یا یو سړی په جال باندې د کبانو ښکار کوي، دغه رنګ شیطان د ښځو په ذریعه د سړو ښکار کوي. تاسو ګورئ څومره عریانیت دی او څومره بربنډتوب دی، د دې بنیاد ګورئ ښځه ده. څومره ناروا بے سترے چی کیگی دا دی بنیاد کا تاسو لٹاو دا دی بنیاد خزا دا. اس با خز تا دین نخے، خز تا با علم نخے، خز تا تعلیم نور کے، دا با جٹل ویگی، دا با بیدین الویگی، معاشرہ کے سمر فساد برش. عام انسانان خسکے لوی لوی خلق دا خزو دا لاسا برباد شوی دی، لوی لوی خلق دا دا زنانو دا لاسا برباد شوی دی. یو لوی بزرگو پا بنی اسرائیلو کے نیک سڑے و بزرگو التبا راہبانو، لکه زمونږ نیکان خلقی، سوک ورطا عالمان وی، سوک ورطا مشایخ وی، سوک ورطا اولیاء وی. او دا عیسایانو دا نبی علیہ السلام دا زمانے نمخ کے چی بداغی کم نیکان خلقو، اغی تب راہبان وی. اغی چی با کم کار کو اغی تب رہبانیت وی. دا اغی کار زمونږ نه ډیر سختو، ځکه اغی با اکثر پا غارونو کے اسیدل یا پا جنگلو کے با اسیدل، نبی واده کو. اسم دا عیسایانو چی کم مولیان دی اغی ودون نکی، پا اغی دا پابندی چی تب واده نکی. نو اغی با ودون نکول، دا دنیا کار روزگار بے نکو، او جنگلو کے با پراتو، او خلقو تبیدا خول چی من خو اللہ یادو او من خدای یادو. دا با دا رہبانیت داغی او شوق، دا با نمبے مرتبہ وا. دویم نمبر بدا سے خلقو چی اغیب ودون کول او خزب ام کولے، اغیب زان لپ جمعہ پخپلو گرجو کے ناستو، عبادت بیم کو او خزب ام بچی بیمو. دا با اور پس پا دویم نمبرو اغیب را تورات او دا انجیل تعلیمات خلق لخول، او دا رنبی خلق کہ دا کم راہبان بو او پٹ با پا غارونو کے اسیدل او پا زنگلونو پا جنگلو کے با اسیدل، اغیبا نچاہتا دین خواو نبی دا چانا دین زدکاو، بس دا اغیبا دا مشنو چی منگ بس اللہ یادو دا اللہ عبادت کو. او چی چابا ودونا کل لگیابا اغیبا تورات و انجیل یو بلتخاو. دا دویم نمبر راہب، دا کم چی خز والا دے او دا خلقو تا خودن کئی. نیک سڑے دے دیر زیاد او خدای پاک تے دیر تقرب حاصل کرے دے. یو ځل د پیغمبر پا جب اللہ تا درخواستو کو چی خدای دا ظلم دار مان دے چی تا زما یو سو سوال قبول کا. او سوال خود انسان قبلی گی، دعا خدای پاک قبلی. خود دعا دا قبلی دو مختلف شکلو ندی. حدیث پاک کی راضی چی او سڑے دعا کئی، کل چی سغواری خدای ولا غور کی، دے یو شکل شو. کل چی سغواری اولا اللہ ورکی خزر ورنکی سمود پسی ورکی. من خلق وایو الکا جی دعا کو مو دعا میں نہ قبلی گی، نہ دا قبلی گی خود سمود پس قبولش. لکا حضور پاک پا مکہ مکرمہ کے دا مکی مشرکان و کافران و تخیری اکڑی اوزل اسوال قبول شو، خصو کالا پس خکارا شو. پا بدر کے اگا کافران پروردگار مردار کلل. نو کلا چی تسغوال زردر تمیلوشی دا یو شکل شو. کلا چی تسغوالی سمودا پس بدر تمیلوشی، کلا چی تسغوالی اگے کے بد خیر نی، دا اگے پدے بدل پروردگار بل شیدر کے اگے کے بد خیری. من خو پخپل خیر او شر نہ پوئگو. کلا چی تسغوالی اگے کے بر دمر خیر نی، لکا پتا چی دا اللہ را طرف لکم مصیبت راجی اگے کے سمرت بیوی، نو اگا دعا بدل خدای قبول نکی، دا اگے پا وجہ بدن خدای غا مصیبت رد کی. او کلا با دنیا کے اگا دعا ستا قبول نشی، اخیرت لبیدل رب العالمین اساتی. نبی علیہ السلام فرمائی اخیرت کے دا قیامت پا میدان کے بعد خلق بی اغیل با اللہ نے کے خوشحالے ورکی دی بوئی وی خدای دادا کمی من خودم را عبادتون نو کڑے اللہ بوئی داستاسو دعاگانے وچی مانم دنیا کے غختلے او تاسو بوئی نقبلیگی ادل ما دیر وزل ساتلے وی
اوس به د نیکی او د ثواب په شکل کې درکو. وی دی به وی چې شکر دی خدایا، او چې رچا دعا په دنیا کې قبولی، یاره ارمان که زمونږ دعاګانې الته نوې قبولې ښه به وي، اوس به راتره ثواب او د نیکی په شکل کې ملو شوی وي. نو د خپل پیغمبر په واسطه د الله نه یو سوال وکړه چې خدای زما یو څو دعاګانې ماله قبولې کا، خو چې زه څنګه غواړم اقصې راله قبولې کا چې زر غواړم چې زر حاصلېږي. خپل پیغمبر ورته وایي تا د الله نه سوال کړی ستا 3 دعاګانې الله قبولې کړي. دا د ښځو د فتنې خبره درته کوم. 3 دعاګانې دې قبولې شوې، او چې ته څنګه وې هغسې به ملاویږي، او چې ته څونه زر غواړې زو هغومره زر به ملاویږي. سړی سور کې شو، خوشحاله شو چې دا 3 دعاګانې قبلیږي. او د مسلمان دعا خو دی چې د خدای رضا پې غواړي که نه، یا د مسلمان دعا دی چې جنت پې غواړي، اخرت پې غواړي، دنیا هم غواړه خو ورسره اخرت غواړه. یوازې دنیا به ګورې په سوال نه غواړی ښه. قرآن شریف کې الله فرمائی کنا منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. بعض خلق دنیا غواړي خیرت کې ولا خدای سم ورنکي، او بعض خلق وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. خدای دنیا کې خیر خوشحالی راکې و آخرت کې خیر خوشحالی راکې، او د اور نه بچ کې. الله د دې خلقو صفت قرآن شریف کې رستو کړي. زما یو ملګری اگر راته خبره کوله وي یو سړی د بیت الله خوا کې ولاړو، ما سره حج له تلو، نو هلته یو مبارک ځای دی ملتظم ورته وي خدای دې مونږ تاسو ټوله غځی له بوتلی کې. د بیت الله شریف د دروازې او د حجر اسود په منځ کې یو ځای دی، او د دعا د قبلېدو ډېر بهترین ځای دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه دی د انسان دعا ډېره زر قبلېږي او ډېر په اسانه قبلېږي. نو بعض مسلمانان ورشي نو یو لاس په هغه درشل مبارک باندې کیږي، او بل لاس د بیت الله په هغه دیوال کیږي، او دا مخونه ور پورې مږي والله ته جاړي. فقیر ببابک، خدایا یو فقیر او مسکین ستا په در ولاړ دی، ستا په دروازه ولاړ دی خدایا. اله د نه جدا کېږي خدای چې ته د ده دعا قبوله کې. نو هلته که سړي له دعا نه م ورځي نو ورته خدای را یادوي، او که جړا نه م ورځي نو سړي له جړا ورځي. نو ما ته دا ملګری وی د ما نه مخکې یو پنجابی ولاړو، بوډا سپینګیري چیچړ مخ، هغه ولاړ دی او دروازه باندې لاس یې ښودی دی او داسې جاړي سلګی وی. زه ورپسې شاته ولاړ یم، او زه ورته یم چې دې خوا شه، ځکه یو کس چې لږ ولاړ یا بل ملګری دې خوا شه چې زه ستا په دې ودرېږم. نو دې ټپوم په دې شا چې دې زر دې خوا شي. وی داسې ناشنا دا اللہ صفتونه شروع کړل، جاړي خدای پاک ته یا اللہ تو بڑا مہربان کریم رحیم ذات ہے، لګیا یې د خدای دا صفتونه کوي. وی ما دې اړه کې وی چې یاره داسې کار دی چې دا دې څه دعا کوي زه به پې امین ویم، ځکه جاړي خدای ته او کوم مبارک ځای کې ولاړ دی. راشه دا دی چې څه غواړي که نه، بس دا ټک و غړپ او دعا قبلېدل ورسره سم دي، ځکه ډېر په محبت او په جړا کې او د خدای صفتونه کوي. وی 10-15-20 منټه لګیا یې د خدای صفتونه تو بڑا مہربان کریم رحیم قادر بادشاہ. وی آخر کې وی اے اللہ مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما. وی ما وی چې اوس دله دا مخ د بیت الله په دا خوا کې اوس اوسه پیړۍ ووامه ظالمه، دونه د خدای ته وجړل جنت دې وغواړه. ته خو دا اویو اتیو کال وې ښځه م غواړې خوبصورت او بیا نوجوان هم غواړې. نو خدای پاک خو دعا قبلوي، خو خدای پاک نسبت ته م ګوري که نه، نسبت ته ګوري. دا خښته چې سړی په خښته لګوي نو یا پکې منځ کې خټه لګوي او یا پکې سیمټ لګوي، داسې نه چې خوره پکې منځ کې لګوي، نسبت خو به برابری کړ. بعض خلک وی د خدای نه سوال کوم ما ته سوال نه قبلېږي. څنګه سوال کوم؟ لیلة القدر شپه ده خدای چې یو د سرو زرو مولي زمونږ په کور کې راووری. نو خدای کولی شي لیکن څه نسبت خو پکار دی. باران خو د اوبو کېږي، اسې ووایه چې خدای مال او دولت راکړي. نو سوال به هغه کې په سوال ځان پوه که یوازې دنیا به نه غواړې، اخرت به غواړې. ښه دا د سوال طریقه ده، او که دنیا غواړې وغواړه خو آخرت ورسره خامخا وغواړه. نو دغه سړي بزرګ هم پړه کې دا سوچ وکړو چې زه به د خدای نه په دې جنت وغواړم.
اخرت به غواړم. راغی کور ودانې سره بیبي سره مشوره کوي، یاره ښځې کار وشو څنګه وشو؟ ما خو د خدای نه سوال کړو چې د ما یو څو سوالونه قبول کا. د پیغمبر په واسطه ما ته رب العالمین دا ووی چې ستا به 3 دواګانې قبلیږي چې ته څه غواړې، بس 3 به مې قبلیږي که خیر انشاءالله. او سلاس پې کو چې ځان لم پې څو غواړم او تا لم غواړم. ښځه ورته څه وی؟ وی سړیه ډېره ښه خبره ده، یو پکې زما شو او 2 پکې ستا شوې. ولې؟ زرې ښځه یم او ته مې خاوند دی، 2 ځان له وغواړه او یو. وی ښځې ته په قلار کښېنه، ته به څه غواړې؟ ښځه خو نبی علیہ السلام فرمایي وی ناقص العقل او ناقص الدین ده، عقل ام ناقص دی او دین ام ناقص دی. هن ناقصات عقل و دین، عقل ام ناقص او دین. دا د غالب او د اکثر په اعتبار، ځکه بعضې ښځې وي چې هغه ډېرې عقلمندې وي او بعضې ښځې وي هغه ډېرې زیاتې دیندارې وي. نو یو ښځې د حضور پاک نه تپوس وکړو وما نقصان عقل، یو سړي تپوس وکړو وما نقصان عقلها و دینها، د الله رسوله د عقل نقصان یې څه دی او د دین نقصان یې څه دی؟ وی تاسو نه ګوره چې د 2 ښځو ګوی د یو سړي برابري؟ وی دا معلومیږي دا چې عقل کې نقصان دی، نسیان پې راځي، یره پې راځي. او ته نه ګورې چې دا په میاشت کې په بعضې ورځو کې نه روجي نیسي او نه منځونه کوي چې خپله بیماري پې راشي، دی د دین نقصان دی. زما رونو نو ښځې ناقص العقلي، نو ښځه ورته وایي چې یو دعا به زه غواړم. دی ورته وایي داسې کار دی چې مونږ به جنت غواړو، د خدای نه خوشحالۍ به غواړو. په قلاره کښېنه وی نه ته ځان لکه جنت غواړې او خوشحالي غواړې، خدای یو به ماله غواړې. زمام حق منې که نه منې؟ سړی یې را مجبور کړ، ډېره ښه ده، ته څه غواړې؟ وی ما له داسې سوال وکړه چې ما نه خدای پاک د 14-15 کالو پیغله جینۍ جوړه کړي او خشته خوبصورته چې زما نه په دې وطن او په دې علاقه کې ښکلې ښځه بله ني. سړیه چې زه خشته شم او ښکلی شم ته به هم خوشحاله مزې به دي. یاره ښځې ګورې زم د 100 کال ویم او عمر مې زیات دی او د مرګ په غاړه او تم بوډی ښځی، نو چېته آخرت جنت غواړو که واپس پیغله شي بیا به مرې؟ نه سړیه به دا یو سوال ماله وکړه، هغه 2 باندې چې ته څه غواړې خو دا یو ماله وکړه. که ښځې سره یې مشوره نه وي کړې ښه به وه، را مجبوره یې که وی خدای زما دا ښځه د 14-15 کالو پیغله جینۍ کې او داسې خشته ښکلې چې په دې علاقه او په دې وطن کې د دې نه خوبصورته جینۍ بله ني. الله خو ورسره وعده د پیغمبر په ژبه کړې وه، هغسې ترې خدای جوړه کړه. ځوانه شوه، پیغله شوه او خشته جینۍ ترې جوړه شوه. چې څه موده تېره شوه ماسخوتن ورته کېناسته، سړیه یو صلاح کو مشوره کو، وایه وی ګوره ته بوډی ځان ته وګوره او ما ته وګوره، زما او ستا ژوند یو ځای تېرېدل مناسب دي؟ مهرباني وکړه ما له طلاق راکړه، ما پرېږده، زه به چېته ځوان خاوند وکړم او ته دا نه چې ته بوډی ښځه ګوره. ښځې دا څه وی؟ ما چې دعا کوله ډېر نه نه زما او ستا ژوند نه تېرېږي، ته خو بوډی او زه ځوان یم او دا کوم ځای کېږي چې زما او ستا ژوند. جګړه جوړه شوه، چې جګړه جوړه شوه سړی یې په غوسه کې راوست، چې غوسه کې راوست غوسه شو، 2مه دوا یې استعمال کړه، وی خدای زما دا ښځه ښه بوډی کې، داسې بوډی چې په دې وطن کې د دې نه زیاته بوډی او چیچړه او بدشکله بله ني. نو خدای خو وعده کړې وه هغسې ترې جوړه شوه. ښځه بوډی هم شوه په هغه ساعت، مخ یې هم راتوی شو، لاسونه هم چیچړ شو، روز یې هم پرې را پرېوتې. ښځه په ژړا شوه، د ښځو مکر خو به منې خفه کېږې مه. ښځه په ژړا شوه چې خدا دې را سره څه چل وکړه، په ټوقه هم پېږې او که نه پېږې؟ ما خو د سره ټوقې کولې، دا دې را څه جوړ کړل؟ هلته ورپسې او خیان رالل، سرګنۍ دا زمونږ د خور لور لرې څه جوړ کړل؟ ستا د ازبرګي او پیري دیله ده، دا چیلې دیله او باسې چې زمونږ په خور تجربې کې کله تی جینۍ جوړې او کله تی بوډۍ جوړې، کله تی ځوانه جوړې او کله تی بوډۍ جوړې. کوتک د دنیسو برابرو دي تا ته رازبرګي ښایو، ځان له تجربې کوه په نورو خلکو، دا په دې تجربې کې دا پیری مریدی دې دپاره ده. خدای دا څه په مصیبت وړېدم، څه په لانجه کې ګیر شم.
چې غریب مجبور شو درېیمه دعوه یې وکړه خدایا هغه مخکې چې څنګه وه همغسې کې ځوانه مې هم نه راپکارو دا بوډۍ هم چې څنګه مخکې وه نو واپس د ښځه همغسې جوړه شوه درې دواګانې په یوه ښځه کې لاړه یو ښځه همغه پاتې شوه چې څنګه مخکې وه دا د ښځو مکر او فریب